د څو لسیزو جګړو له امله دغه برخې ډېرې زیانمنې سوي. موږ یې هغه سیاسي اړخ ته نه ځو، په هغه باندې بحث نه کوو چې ولې څنګه چا، خو دومره ویلی سم چې موږ ته اسلامي امارت ته داسې یو فعاله سیستم په میراث باندې نه و پاته چې د هغه په اساس د موږ په اسانه او ارزانه ډول وکولی سو چې ټولو هیوادوالو ته، صنعتي پارکونو ته، تجارتي اماکنو ته برېښنا ورسوو. نو لله الحمد د اسلامي امارت له راتګ سره سم په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګونه لیدل کیږي. داسې اوس دلته موږ د شپږو میاشتو په هکله باندې خبره کوو او دغه موضوع د تیرو شپږو میاشتو لپاره جوړه ده دا کنفرانس. نو راځم د تیرو شپږو میاشتو په هکله باندې چې څه سوي دي د برېښنا شرکت له لوري، کوم کارونه ترسره سوي دي، تاسو ته څه لنډ معلومات درکوم. اوله موضوع په برېښنا کې هغه د شبکې رغول یا اصلاح ده. که چېرته مونږ برېښنایي سالمه شبکه ونه لرو، که څومره تولید هم ولرو بیا هم تر خلکو نسو رسولی. که مونږ سالمه شبکه ونه لرو، مونږ به دلته د ګټې په ځای تاوان کړی وي، ځکه تخنیکي او تجارتي ضایعات به مونږ ډېر زیات لرو. نو په همدې اساس تر هر څه د مخه د مونږ ټوله توجه د برېښنایي شبکې د اصلاح په لوري وه چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه سوي، پرمختګونه سوي. په کابل کې تقریبا د مونږ او تاسو 18 لینونه اضافه بارو، یعنی دغه ظرفیت نه لاره. البته بخښنه غواړم 41 لینونه اضافه بارو، دا ظرفیت نه لاره چې برېښنا په سم ډول سره تر مصرف کوونکي پورې ورسوي. دلته به د ښاریانو شکایتونه هم ډېر زیات و، برېښنا به په خپل سرقت او وصل کېده.